دا خبرونه سرټکی. د افغانستان برېښنا تولید کې د قرغیزستان لیوالتیا. په ایټالیا کې د 3 افغان کډوالو د قصدي سوځولو پیښې په اړه د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. او پر غزې تړانګې د اسرایلو د بریدونو دوام. بسم الله الرحمن الرحیم. درنوونکو سلام درنو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنځشنبه د خبرګولۍ میاشتې 14 نیټه ده. زه نور احمد محمدي وسپم وکړي بشپړ خبرونه ته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس مولا عبدالحق همکار د قرغیزستان د RDF کمپنۍ او د قرغیزستان افغانستان د سوداګرۍ خونې له رئیس عظمت منبیک سره د برېښنا د تولید لیږد او زیربنۍ پروژو په اړه لیدنه کړې ده. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې د برېښنا د تولیدي شبکو د پراختیا د لیږد سترو پروژو او په انرژي سکتور کې د پانګونې فرصتونو په اړه خبرې شوې دي. دغه ورځ مولا عبدالحق همکار یادو پانګوالو ته د پانګونې د خوندیتوب او رامنځته شوي اسانتیا او ډاډ ورکړی او د انرژي په برخه کې د بهرنۍ پانګونې هرکلی کړی دی. بلخوا د RDF کمپنۍ او د قرغیزستان افغانستان د سوداګرۍ خونې رئیس عظمت منبیک د نقلو برېښنا کوټ په ګډون د یو شمېر تولیدي کارخونو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي دي او دغه راز د افغانستان د برېښنا په سکتور کې د پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت له ایټالیایي چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د هغه هیواد په کوزنزا ولایت کې د شوې پیښې څېړنه په شفافه توګه ترسره او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي په خواشینۍ سره راپورونه ترلاسه شوي چې د ایټالیا جمهوریت د کوزنزا ولایت اړوند د امندولا را په سیمه کې 3 تنه افغان کډوال د یو جنایي او ظالمانه برید په ترڅ کې په قصدي ډول ژوندي سوځول شوي او په شهادت رسېدلي دي. امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت وایي چې د دې وزارت متسبونو په کابل، پکتیا او بلخ ولایتونو کې د 3 انجونو د اجباري نکاح مخنیوي کړی دی. دغه وزارت د دې سربیره په بلخ ولایت کې د 3 کوټګورو د نیولو خبر هم ورکړی چې له نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. او وروستی خبر د فلسطین روغتیایي چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلي رژیم د پرونیو بریدونو له امله په غزه کې 3 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې له دغو شهیدانو څخه یو تن د غزې په مرکزي سیمه کې د المغرقه سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې شهید شوی دی. درنوونکو دا ودانوس خبرونه له ملتیا او مننه تر بیا مو الله مل شه.